نن موږ او تاسو هوښیار انسان چاته وایو؟ هوښیار انسان هغه ته وایو چې هغه په دنیا کې اسمان ته طرف ته چې دی نو توجه کړې وي، بره ختل کوي، سپوږمۍ ته چې دی نو خیږي، او سیارو او ستارو طرف ته هغه سوچ دی چې موږ به څنګه دی بره خلا ته څنګه وخیږو. دې ته خلک هوښیار وایي، دې ته خلک عقلمند وایي، او دې ته خلک چې دی نو ډېر پوه انسان وایي. اوس راشئ الله او د الله پیغمبر هوښیار انسان چاته ویلی دی؟ یو خو زموږ ستا په ذهن کې هوښیار دی، یو د الله جل جلاله په نسبت باندې او د الله د پیغمبر په نسبت باندې هوښیار کس دی. د الله پیغمبر فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اے انسانانو، اے زما امتیانو، هوښیار انسان هغه دی، دانا انسان هغه دی چې دی د مرګ نه پس د راتلونکې زندګۍ دپاره تیاری وکړي. الکیسو دا د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې الفاظ دي، دا د الله د پیغمبر د خولې خبره ده، دا د یو ولی د یو عالم یا اصل د عامو خلقو چې دی نو موقوله نه ده، یو مثال نه دی، د الله د پیغمبر د خولې مبارکې نه اوتې خبره ده. او پیغمبر علیه السلام ته چا ویلی دي؟ الله ورته ویلی دي چې ای زما حبیبه ته دې خپل امت ته ووایه چې هوښیار سړی وپېژنې. هوښیار څوک دی؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې دا د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیاری وکړي. د مرګ نه پس زندګي سره زما عزتمند د انسان چې کله د دې دنیا نه رحلت وشي نو د دې انسان زندگی شروع کېږي، هغې ته وایي برزخي زندگی. دا د قبر هغه زندگی نه چې د دنیا نه د دې انسان تعلق کټ شو، او د آخرت د منزلونو نه د پیلني منزل سره د دې انسان واسطه راله. نور مخکې ډېر منزلونه دي، پولیس صراط، حشر نشر، حساب کتاب، الله سره پیشي، دا ټولې خبرې شته. خدا قبر د دې انسان دپاره د دنیا سره تعلق ختم شو، د آخرت اولنۍ زندګي د شروع شوه. نو اوس د دغه دپاره تیاری دی، د دغه دپاره په دې دنیا کې په ځان باندې تکلیف دی، دې دپاره په دې دنیا کې لوږم برداشت کول دي، تندم برداشت کول دي، شپې مرونول دي، ورځ هم په ځان باندې چې ډېر تکلیف تېرول پدې، کله به یخني وي، کله به ګرمي وي، کله به لوږه وي، کله به چې دی نو کله به بیماري راځي، کله به صحتونه وي. دا ټولې خبرې چې دی نو اړی راړی الله، او په دې کې د خپل بنده الله پاک چې دی نو ګوري. د کولان او دغه رنګې د کندهار په شان ته چې کله هغه یو کټوۍ جوړه کړي، هغه په دې اور باندې هغه پخه کړي، اور ورته بل کړي، هغه بالکل مضبوطه شي، د دې نه پس چې دی نو هغه داسې په ګوته باندې هغه وټنګوي چې آیا دی که پخه کړی شوی نو دی آواز کوي، د دې نه داسې آواز راځي، نو هغه وایي دا د خلکو په فایده باندې اوس راځي، خرڅېږي. خو چې کله دی آواز نه کوي وایي دا له پخه نه ده. نو اوس دا بیماري په انسان ولې راځي؟ انسان باندې چې دی نو لوږه ولې راځي؟ دا ګرمي او یخني ولې راځي؟ دا الله پاک دا خپل بنده ګوري چې آیا زما دا بنده ما په بیماری په حالت کې یادې که نه مې یادوي، د صحت په حالت کې ما یادوي که نه مې یادوي، ګرمي راشي دی څه وایي، یخني راشي دی څه وایي، چا تر دې نسبتونه کوي. نو د دې